چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه مې د قسم چې 1 روپۍ د غریب نه دا وایي. په اخره کې یو ډایلاګ د کتونکو لپاره یاره ډایلاګ خو نه راځي. مشتاق لالا دا سوشل میډیا پرېږدی ولې نو د اوسنۍ زمانې صحافي او د پخوانۍ زمانې سوشل ورکر دا په مقابله کې د څه دي چې ته د یوسف جان ویوز راواله که نه جي او بل خوا چې کوم د خالد جان چې کار کوي که نه جي د خالد جان ویوز راواله چې زبر د قسم وخورم چې په دې کې د هوټل انتظامیه چې کوم د هغه هم نه وه پویه ډایرکټ راله او شور شغرب تا شو. ولې مو دغه غریبانانو نه روپۍ نه والي ولې مو د دغه غریبانانو په حق باندې ډاکه نه اچوله نن به تاسو هم یو رسټورنټ کولاو کړی وی او د برینډ خلکو په شانتي چاته چې زه اشاره کول غواړم دغه خلکو په شانتي ژوند به هم تېرولې. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکي او مهربانه قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف دا مهال په هریچن کې موجود یم. مشتاق لالا تر څنګ ناست یم. تاسو به د سوشل میډیا د لارې اوس حاضر وخت ګورئ چې یو مذاق راوړي او انټرویو په داسې شکل کې کوي چې خلک خندي. تاسو خو به یوسف جان کتلی وي تاسو به زمونږ اپیشل پروګرامونه کتلی وي داسې د خیر ښېګړې پروګرامونه به د دوی هم کتلی وي خو دا په یو نوي انداز باندې راغلی دی او داسې انټرویو راوړي داسې یو فني کنټینټ راوړي چې ډېر په بدل انداز سره ماشاءالله د سکرپ او ایډیټینګ او داسې نور وغیره د دوی کار د به تاسو خبر وئ. قدرمنو د دوی په حقله باندې به دغه یو ویډیو د دوی وایرل شوی وه صادق تورو سره چې دغه په پلینینګ باندې وه یا سریل وه یا دغه مذاق چې دوی کم راوړي دا په څنګه طریقه باندې راوړي د دوی سره راسه یو څو خبرې کوو. مشتاق لالا په خپل پروګرام کې ته خرکلی ویم. ډېره مننه کاشف صاحب ستاسو ډېره مننه چې دا هلې ځلې کوئ او زمونږ غونده کې ملنګانو دیرو ته او ځایونو ته ورځئ او هغه انټرویو کوئ او ستاسو څومره کتونکي دي هغوی ته هم د زړه د کومې چې کوم دی سلام وایم ډېره مننه خوشحاله شي. مشتاق لالا ما لومبۍ پوښتنه دغه ده چې په سوشل میډیا باندې هغه وخت کې تاسو کار کوو کوم وخت کې چې موږ پیژاندم نو هغه وخت کې موږ به لا پیدام نو چې تاسو به پروګرامونه کول هغه وخت کې به تاسو کوم کنټینټ معاشرې ته راوړو. یاره زه ورته دا ووایم که تاسو زما د شاپ کې دلته کې وګورئ نو دا ما سره کیمرې دا وخت پرتې دي که نه جي ډېر خلک راشي اوس دغه اوې داوې کوي چې یاره لکه زه د ډېر وخت نه وم دا ده زه ورته د یو ځای چې کوم دی تاسو به دا کیمرې وګورئ لکه لاول د وي سي آر دور و په هغې به مونږ دغه پروګرامات ریکارډ کول لاول خو د سکول د وختونو مونږ راووتو په سټیج پروګرامونه هم کول بیا داسې کلي علاقې دغه کم سټیج پروګرامونه دا به هم خلکو به پیژاندل نه مونږ به داسې ورلو او خپل ملګري داسې یو ګروپ مو به لاړو په هغه ودونو کې به هم هغه سټیج پروګرامونه کول. اوس خو جدید دور دی په موبایل کې هر سړي سره د ایډیټر هر یو شی شته دی نو کاشف به په ژوند کې هم ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي خو به هر حال همت هم نه دی بایللی الحمدلله نن پکې یو پهچان الله تعالی راکړو چې یو د 3 کسان هم پیژني نو دا همدغه محنت صله ده. مشتاق لالا داسې یو مرحله چې هغه ستا په ژوند کې راغلي او تی مکمل د دې څیز نه توري کړی هغه کوم وخت و؟ یاره جي زه به دا ووایم چې ته ډېر زیات محنت وکړې او ډېر ښه سټرګل وکړې یو ښه کار وکړې او تا ته کله ناکله لکه داسې مرحلې خو راغلي ده د کور نه هم داسې رکاوټ مونږ ته ساز شوی دی خو به هر حال د کور رکاوټ مونږ ډېر نه یو ودرولي خو که ته یو ښه کار وکړې او تا ته کله په دې کمنټ کې بیډ یو کمنټ لکه په سوونو به صحیح وي خو چې یو راشي تا ته به ډېر زیات لکه بکواس کمنټ چې کم راشي که نه پښتانه ورته بکواس وایي که هر څه وایي که نه نو دغه کمنټ چې راشي دا بس تا ته ډېر زیات دیوال سازي خو به هر حال زه د بیا داسې ملګرو دا ګایډ کوم چې یاره دې ته مه ګوره خپل کار جاري ساته ته یو ته مه ګوره هغه څنګه وایي چې یاره سپي غاپي او کاروان رواني که څه هغه کیسه ده که نه جي نو بیا ما وایي چې یاره بس د یو څه به مونږ دغه ووایو ځکه چې په سوونو چې کوم دی ښه کمنټس راځي یو بیډ راشي نو دا څه مسله نه سازیږي. مشتاق لالا دونه تجربې باوجود او دونه ډېر ټیم نه باوجود چې کومه دی مشتاق لالا اوس په ژوند کې خوشحاله دی په دغه کار باندې مطمئنه دی او که نه دی؟ یاره الحمدلله ما نه داسې څه میسنګ نه دی شوی او نه دی راله الله پاک کوي ځکه چې پرښته خو نه یم خو به هر حال د الله نه هر وخت دا سوال کوي چې یاره داسې الفاظ داسې څه کار زمونږ د لاسه یا زمونږ د خولې نه ونه کړي چې یاره په هغې باندې زمونږ مستقبل هم خراب شي او ماضي مو هم پې ګنده شي او خپل قام قبیله هم پې ګنده شي نو الحمدلله زه فخر کوم چې څه کار مونږ کړی دی نو ښه م کړی دی او مطمئن یم. د اوسنۍ زمانې په صحافي باندې به
ستاسو ریاکشن سي او ستاسو په دې وخت کې هغه د زړه تاثرات څه دي چې د اوسنۍ زمانې صحافي او د پخوانۍ زمانې سوشل ورکر دا په مقابله کې د څه دي؟ یاره زه به دا ووایم چې پخوانۍ زمانې صحافي چې کوم دی هغه ډېر مشکلاتو سره به مخ و. قام قبیلې له به یو خدمت سره انجام کو او د اوسنۍ زمانې صحافي صرف ډنګ ډوته سره مخ دی چې درز غپ په ډنګ ډوته او دغه شیزونه تاسو وګورئ دا څومره دي اوس چې کوم ملګري راوتي کوم چې صحیح دی هغه نه یادوم که داسې ډېر خلک وګورئ که نه جي نو دا صحافت دا نوم دا هر څه وشرمول نو یاره هغوی ته زه وایم چې دغه کار نه کوي کوم چې پخواني صحافیانو کو لکه د سر قربانیانې بیا پکې ورکولې که موږ به هم کار کوو ځان ته صحافیان نه وایو خو به هر حال چې سم کول نو د سر قرباني به هم پکې ورکوله خو د خلکو خدمت به هم کو د خپلې جیبه به هم هغه پیسې روپۍ ټکه چې کوم د اب هم لګوله او عوامو ته به هم فل پیکیج او چې څه به راتلل د هغوی په نوم باندې نو هغوی ته به هم پوره ورکول. نن سبا که سوشل ورکران دی دغه خدمت سره انجام کوي نو لاول پکې ځان له دفترې ګاډي هر یو شی پیدا کړي نو دغه د غریبو پیسه چې کوم د خپل ځان لپاره استعمال کړي نو دغه صحافیانو ته زه وایم چې دا پیسه کومه راځي دا مسافر تاسو ته رالیږي نو دا په تاسو باندې اعتماد وکړي دغه خپل ځای ته پوره رسوئ. مشتاق لاله داسې یو وخت خدای پاک په تاسو باندې راوستی و چې تاسو به د چا باندې چاپه وخله یا به د چا خلاف ودرېدئ په یو ځای کې او هلته به تلئ تاسو سره پروټوکول و دوه درې ګاډي به مخکې دوه درې به وروستو تاسو به ډېر په بل انداز سره چاپه والو چې دلته کې لکه صحیح کار دا نه چلیږي که نه جي صحیح کار که څومره صحافیان لرونه تاسو ګورئ که نه نو صحیح کار اوس زه برته دا ووایم چې ته د یوسف جان ویوز راواله که نه جي او بل خوا چې کوم دی خالد جان چې کار کوي که نه جي د خالد جان ویوز راواله د ګنټې حساب د سکندونو منټونو دغه ته ولګو نو تاسو ته به واضحه شي چې یاره خلک نن سبا څه خوښوي بس دغه وجه وه او دغه چې کوم دی زمونږ هغه حوصله به هم دې کمزورې کولی دي. ولې مو دغه غریبانانو نه روپۍ نه والې ولې مو د دغه غریبانانو په حق باندې ډاکه نه اچوله نن به تاسو هم یو رسټورنټ کولاو کړی وی او د برینډ خلکو په شانتې چاته چې زه اشاره کول غواړم دغه خلکو په شانتې ژوند به هم تېرولې. کاشف علي وایي ښه سوال دې وکړو زه به دا ووایم چې په سوشل میډیا باندې چې څومره هم سوالونه شوي دغه رنګې خلک تلي دي او د دې خلکو نه دا تپوس کړی دی چې یاره تاسو لکه دا مطمئنه کولی شئ مونږه یا دا خلک مطمئن کولی شئ چې یاره دا څه خدمت کوئ دې کې تاسو وهنه کوئ یا نه کوئ نو زه ورته ستا د دې سکرین په شیشه باندې زه دا خبره وکړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما په خپل ژوند کې د خپله ژبه ویل نه په کار ریاکارۍ کې راځي خو زه به دا ووایم چې ما په خپل ژوند کې په دې کلمه مې د قسمې چې یو روپۍ هم د غریب نه ده والی او انشاءالله دا به د عوامو ته هم پته لګي چې لکه الحمدلله مونږ د چا پیسې ته لاس نه دی نیولی. مشتاق لاله د غریبانانو ویډیو په څه وجه اوس نه کوي؟ زه به دا ووایم چې تاسو ته خو ما پهله م ویل چې دا ماحول د ډېرو زیاتو مایکونو والا خراب کو نو که مونږ صحیح کار کوو مونږ د زړه درد دې کې راوباسو که نه جي کو یو ویډیو کې مونږ جاړو او هغه فریاد هم کو د غریب ولس سره ودرېږو نو خلک وایي ایکټینګ دی. مشتاق لاله دا سوشل میډیا پرېږدئ ولې نه؟ یاره دا خو چې تر کومې انشاءالله زما په وجود کې دم وي که خیري نو دا خو لکه پرېښودل خو بېله خبره ده خو زړه مې غواړي داسې مینوال شته دی چې اوس هم مونږ غواړي چې یاره مشتاق لاله دې راځي او مونږ ته دې څه ناسه کنټینټ راوړي او مونږ ته دې مخې تږدي. دا راته ووایي تاسو چې ابل ورځ صادق تورو سره کومه انټرویو کړې وه دغه په پلانینګ وه که نه صحیح وه؟ یاره جي مونږ ته اصل داسې کار دی زه خو تاسو ته به پته چې زه کمرشلې کومه داسې مردان پېښور صوابۍ وغیره څومره علاقې دي نو هغې افر راشي زه الان کې تللی وم د فیس سنټر ته د ما ته لکه خورشید بای چې کوم دی زمونږ ډایرکټر صاحب دوم خورشید چې کوم دی مردان والا نو هغوی سره خبره اترې کړې وه مطلب کمرشل باره کې نو چې هلته مونږ لاړلو نو هغه تورو کلی و که نه جي تورو علاقه وه مردان کې تورو په بورډ باندې تورو لیکلی شوی زما ذهن کې راله خورشید صاحب ته مې وویل چې تورو دا ځای دی هغه ویل بلکل دا تورو دلته نږدې علاقه ده نو صادق تورو الریډي د تورو نو بس ما هغوی ته کال میلاو کوم یاره د سره یو پرانک کوو هغه راغواړو نو هغه وایي چې څه به کې ما پرېږده دا زما نو هغه د سره به ما منټ پس یا 2 منټه پس یا 3 منټه پس په کال باندې رابطه کوله دا را روان شوم ستا علاقه کې یم او دلته کې راشه
لږ غپ شپ لګو نو هغه چې دا څنګه د هوټل ته رانږدې شو نو بیا بس ما کیمرامین ته وایي چې شبه کیمرا آن کا بل ډایرکټ کو امتکار روان کو خو غریب ډیر سیریس زبر د قسم خورم چې پدې کې د هوټل انتظامیه چې کوم دا هغه هم نو پویا ډایرکټ را شور شغرب تاسو کوم څورته سپروایزر ورته وي هر څورته کوم مشر دی پورمن ورته وي هر څه وی کنه جی نو هغه چې کوم دی رال له کیمرې سکرین ونیو دا کسنا چې را تاسو زما د هوټل بدنامي کوي رستورانت بدنامي کوي دا څه وجه ده خو به هر حال مونږ یو سړی چې کوم دی کم چې مالک دی هغه مونږ اعتماد کې هغه څه پرده کې ناستو هغه د موقع کې نو ډېر جاخو شو په دغه دوران کې صادق تورم به ډېر لاړ چې یاره زما مېلمه دی زما کلي ته راغلی ته د بېعزتي کې ځکه الان کې دا ټرین خو لکه دلته کې نه و که نه جي نو په پاکستان کې نو مطلب افغانستان یا نورو ملکونو پنجاب لاهور وغیره مطلب دلته به چلېدل پنجابي نورونو به هم کول خو دلته زموږ په پښتنو کې نه و جي نو دا پکې په لومبي ځل صادق تورو دومره سیریس لاړلې چې په هغې کې جګړه مو شوه څوک څپېړه زه به دا ووایم چې په دې کې ما ډېر زیات کټینګ کړی چې ډېر حد ته پکې دوی کو شوي وي په اخره کې یو ډایلاګ د کتونکو دپاره یاره ډایلاګ خو نه راځي ځکه چې زما ډرامې ټولې دا شوي دي چې ډایلاګ نه دی بس روانګي پروګرامونه پکې شوي دي دغې به نه معذرت غواړم خوشحاله اوسئ کورم ودان دا هم څه تپوسونه چې په زړه کې وو هغه هم د مشتاق لاله نه وکړل که ستاسو هم د ده نه څه تپوس پوښتنه وي په نیکسټ انټرویو کې به یې ستاسو دپاره کوو انشاءالله بالکل ښه باقاعده تاسو ته به ښکلې مزاحیه ویډیو راوړو چېرته چې مو یې ښاد خوشحاله و آباد اوسئ د لوی الله په امان